ښځه څوک ده؟ ښځه مینه عاطفه د ژوند بقا ده، ستره نښه د حیا او د وفا ده. غېږ د مینې غوړولی ټول جهان ته، زړه او سترګو کې پرته د خیر دعا ده. د ژوند سختو طوفانونو ته ولاړه لوړ قامته، د غمو سره آشنا ده. د ژوندون د پیدایښت کلکه میچنه، ستره پانګه د دنیا هم د عقبا ده. ازمایښت ځینې وتلې د کاڼ کاڼې، د هر درد او هر غم لره دوا ده. لمدې سترګې وچې شونډې، ژوند منزل کې په همت کې د زمان ښکلې بها ده. لکه صبر لویه ستنه د ژوند شاته، د انسان د جوړېدو لویه دنیا ده. خزانه د محبت او شفقت ده، له پیرزو یې جوړه شوې ستا خطا ده. د امیر او د غریب د ژوند لپاره، نورګلۍ د ښځې شتون د کور رڼا ده. السلام علیکم ګلونه لیدونکو، قدرمنو اوریدونکو، خویندو، میندو، ورونو، پلرونو، کوچنیو ماشومانو، د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ، هر ځای کې چې یاستئ، تاسو ټول ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله من یم روغ و جوړ اوسئ او بیا هم د زړه له کومې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم په لومړي سر کې زما یوټیوب چینل، او په دویم قدم کې هم زما یو بلې ښکلې او ځانګړې خپرونې ته. هیله من یم چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ سره پاتې شئ او د خپرونې نه خوند واخلئ او درته په زړه پورې تمامه شي. سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. روز زن به خانمم مهربانم و به دیگه مادرها به کل خانما تبریک میگم. خدا کنه جور صحتمند باشن و عمر طولانی نصیبشان شوه. الهی آمین، الهی آمین. زه هم خپلوار سره جلالي چې د دغه ښکلې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو زحمتکشو او ټولو قهرمانو میرمنو ته ورکړم. هغه افغان میندې او خویندې که په هیواد دننه دي، که د افغانستان په هر ولایت کې دي، هر سیمې، هر کلي کې دي، او که د نړۍ په هر ګوټ کې میشت دي، تاسو ټول ته د مارچ 8 یا هم د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. هیله منده یم چې هره ورځ د کار، هره ورځ د میاشتې، هره ورځ د اونۍ، هره ورځ د میرمنو لپاره د خوشحالۍ، د خوښۍ ورځې اوسي او د غمونو څخه، د ناخوالو څخه لرې اوسي. او الله پاک دې زموږ ټولې هغه میندې چې په دغه ژوند کې سختۍ ګالي، دعا کوو چې د ژوند اسانتیا او آرامښت ترلاسه کړي. آمین. خدای دې ټول میندو ته ډېر عمر او روغ صحت نصیب کړي، ځکه دا ټول د میندو برکت دی. ښځه چې دی هم مور دی، هم خور دی، هم ښځه ده، هم لور دی، نو څو طرف نه چې راشو ښځه ده. بلکل. نو پرته له شکه ښځه باید چې د مور په قالب کې وي، نو فکر وکړه چې یو ستره دعاګاه لري. ښځه که د لور په قالب کې وي، فکر وکړه چې هغه د مینې وروستی حد ورسره ته کولی سي. یعنې د لور یوه خندا، د لور په هغه مینه باندې یو د مور یا پلار د جملې یادول، همدارنګه د خور کلک ډاډ چې د ورور سره وي، او همدارنګه هم د ښځې شتون د خپل خاوند سره. دا نو هغه کسان چې لري د ژوند هغه ټولې نیکمرغۍ پوره کړي دي. او زه غوښتنه مې هم دا ده چې هغه کسان چې میندې لري، خویندې لري، لورانې لري، او یا هم میرمن لري، ځینې کسان هم میرمنې چې لري، ځکه چې که اوس وایي چې میرمن لري، بیا به دویمه درېیمه میرمنه به خفه وي له موږ سره. په ټوله کې هر رقم چې ژوند مو ده، خوشحاله او آرامه پکې اوسئ. بله، بازم ما از نوبه خود به همشیرایم و به خانم برادرایم دیگه، به کل به خوارزاده، بیادرزاده، به همگی دیگه از طرف خود تبریکی برشان میگم. خداوند همیشه مجور صحتمند داشته باشه و کوشش کنن که
این روزا را خوش سپاری کنه. دقیقا. ځینې کسان نن د ورځې په لړ کې لیدونکو ډېر کسانو په ټوکې کې ویلې چې مثلا مجرد نجونو ته ویل تاسو مېرمنې نه یې موږ یې دې ورځ مبارکي نه درکوو، حالانکه دغه ورځې تاریخچې ته که چیرې موږ راسو په ټوله کې خپله نجلۍ، مېرمن، مور، خور ټول په دغه ډله کې راځي. یعنې دا ورځ د مېرمنې په نامه ده، دا ورځ د یو چا د ښځې په نامه نه ده، بلکې ټولو حتی کوچنۍ نجونې، ځوانې، پیغلې او مېرمنې، زړې، یعنې ټول په دغه لړ کې راځي. ما یو ویډیو لنډه شارټ ویډیو مې په انسټاګرام کې پوسټ کړی و، یو څو تقریبا 2-3 ساعته مخکې به راځي. تصادف ډېر کومنټونه واخیستل سول، ځینې هم مثبت ول، یو 2-3 پکې منفي هم ول. هغې و منفي کې ماته یو جالب پیغام پکې پروت و چې زه ځای لري چې یادونه وکړم، ځکه زما لپاره مهمه دی. په دې مهمه دی لیدونکو چې موږ همیشه په دغه ټولنه کې چې یاستو، ځینې وخت یوې موضوع ته له داسې زاویې نه ګورو چې هېڅ نه فکر پرې نه کوو یا مثلا ارزښت نه ورکوو. زما په نظر که د مور ورځ ده، که د خور ورځ ده، که د لور ورځ ده، یا هم د ښځې ورځ ده، یا د ښځو نړیواله ورځ ده، دا اصلا مسلمان او کفر پورې اړه نه لري. یعنې فکر وکړئ د قرآن کریم په مبارکو آیتونو کې راغلی دی چې د مور احترام وکړئ. مثلا دا غرب نه دی راوستلی، زموږ مبارک دین، زموږ ښکلی اسلام دین دومره سپېڅلی دین دی، دومره د محبت او مینې او عاطفې نه ډک دی چې اصلا ضرورت نشته موږ د غرب څخه تقلید وکړو. یعنې په هغه کومنټ کې داسې یو څه ویل سوي وه چې اصلي خورکۍ که چیرې موږ د کال هره ورځ باید خپلو میندو ته یا خپلو خویندو ته یا خپلو مېرمنو ته په ټوله کې باید دغه ورځ ولمانځو، نه یوازې دا ورځ ورته مشخصه کړو دا د غرب ده. زه وایم راځئ داسې فکر وکړو، دغه نن چې کوم ماحول موږ جوړ کړی، یا دغه ډالۍ چې ده، یا د کیک چې ده، یا یو څو شیبې هم چې موږ یو بل سره کینو، او یا دغه مبارکي زه د یوې نجلۍ په حیث بلې نجلۍ ته، د ښځې په حیث بلې ښځې ته ورکوم، هغه د هغې کوم احساس چې بیانېږي دغه د خوښۍ احساس دی کې خپله یو ثواب دی. یعنې که موږ داسې وایو چې د کال ټولې ورځې موږ خپلو میندو او خویندو ته ارزښت ورکوو، مطمئنه اوسئ چې دا کار هم نه ده کړی. که تاسې ورور یې، که تاسې مېرمن لرئ، که تاسې د یو چا زوی یې، که تاسې د یو چا پلار یې، زه وایم راځئ که ټوله کال خو هڅې هم نسو کولی، هېڅکله موږ د خپلې مور هغه قدر نه ده ادا کړی، د هغې هغه احترام او تر آخره حد کوشش نه ده کړی چې ترسره کړو، یا د خپلې خویندو په قدر نه یې پوه شوي، یا همداسې مېرمنې ته، یا همداسې خپلو لورانو ته. نو زه وایم راځئ د هغه ورځ خو ورته ځانګړې کړو، په دې ورځ یې زړونه مات نه کړو چې ووایي چې نه د یوه ورځ هم باید ستاسې په نامه ونوسي. په دې برخه کې یوه ټوکه هم ده، دغه ټوکې مې سهار پلار هم تکرار کړله. لیمه جانې خورکۍ مې ورته ویل وایي پلار جانه مور جانې ته مې د ډالۍ اخیستې ده، نو هغه ورته ویل چې زویه د کال ټولې ورځې ستاسې د مور دي، ستاسې خپلې دي، نو دا مونږ به څنګه کوو؟ نو زه وایم چې خیر ده، خو مونږ همداسې مینه ناک یو، د هغه لپاره الله پاک د یوه ورځ د مونږ په نامه هم کړې ده، نه؟ او ګرد کال بیا یې تاسې په نامه ده، ګرد کال د ستاسې خیر د یوه ورځ یو د مور ورځ کېږي، یو د لور ورځ کېږي، یا مثلا کلیزه کېږي، دغه به مونږ د ځان لپاره لمانځو. دوی د خو ښځې ډېر ګټه هم کړی دی. نو ګټه کې دغه دی چې هم مور دی ښځه، هم ښځه خپله چې مېرمنه ده ښځه، هم لور چې دی، نو ټول چې دي خویندې دا ټول داسې دي چې خپله څو طرف نه چې راشي بیا هم همغه مطلب شو چې ښځه دی او دیدو خسر مې ویل سبایم چې ټول ورځ د دې دی او موږ تاسو پکې پاتې یو، نه د زوی ورځ شته، نه د پلار ورځ، نه د خاوند ورځ شته. نو ښه دی چې همدغه ورځې دي، اوس زموږ قسمت کې به نه وي. خو زه وایم ورځ تر بلې د مینې، د احترام، د درنښت لپاره یو څه رامنځته کېږي. نو زه په دې هیله یم چې کاش د ورور یا د پلار یا د زوی یا د خاوند ورځ رامنځته شي، زموږ به څومره په شوق ورته ولمانځو، څومره ښې ډالۍ به ورته واخلو، یا که هر څنګه وي چې د خوښې خواړه به ورته چمتو کړو. نو کاش داسې ورځ رامنځته شي. زه فکر کوم د کال څومره زیاته ورځې ده، که هر یوې ته موږ یو ځانګړی مناسبت ورکړو، فکر کوم د ژوند خوښي باندې به پوه سو. هغه مېرمنې چې تل ژړېږي، د هغوی د سترګو
د اوښکې به حداقل لږ وچیسي. هغه کورونو کې چې همیشه جنګ و جدل وي، نو موږ په ډېرو کورونو کې دغه کیسې مو اورېدلې دي. دا مو د سترګو دید دی چې په ډېریو کورونو کې حتی که هر ماښام نه وي، هر دسترخوان پر سر نه وي، ولې یوه ورځ بعد حتما جنګ و جګړې دي په مختلفو بهانو باندې. نو که داسې خپلې ورځې ځانګړې کړو او ویې لمانځو، ارزښت ورته ورکړو خپل د کورنۍ غړو ته، خپل هغه عزیزان ته چې واقعا د زړه نه موږ ته ګران دي، په دې ډاډه اوسئ چې دغه جنګ جدل به ورک سي. راځئ د کوچنۍ پلمې باندې خپل کورنۍ غړي خوشحاله وساتو، خپل هیوادوال خوشحاله وساتو، خپل دوستان او عزیزان خوشحاله وساتو. خبرې ډېرې دي، ولې زه په لاندې ټکو کې خپلو ټولو دوستانو ته یې دغه ښکلې ورځې مبارکي وایم. په پیل کې خپلې مورجانې ته مبارکي وایم، لاسونه یې ښکلوم. سهار ایسته ډېره زیاته مصروفه وم، دندې ته تللې وم او په دې باندې بریالی نه شوم چې زه هغوی ته حداقل یو زنګ وکړم. سهار مې زنګ وکړم، متاسفانه لږ څه هغوی هم بوخت وه، مخامخ مې ونه کړای سوله چې دغې ښکلې ورځې مبارکي ورکړم. خپلو دواړو خویندو ته مې مبارکي وایم، مریم جانې ته مبارکي ورکوم، لیمه جان ته د زړه له تړه، د چې رانه لرې هم ده، مسافره هم ده، بیا هم ورته مبارکي ورکوم او دعا کوم چې همیشه خوشحاله واوسي. په دویم قدم کې هم خپلو ټولو زموږ د غټې او سترې او مهربانه کورنۍ ټولو غړو ته، که هغه زما د لیوره ښځې دي له پیل څخه تر ما پورې چې زما نه مشره څوک ده، که اوس زه لست شروع کړم شاید ډېره خپرونه به ونیسي او خدای وکړه بیا نظر کېږو هم چې ماشاءالله دومره ډېر د لیوره ښځې دي او یا هم زما اندرورګانې دي چې زه ټول ته زیات احترام لرم، هغه که د هېواد دننه دي یا هم په نورو هېوادونو کې میشت دي. زما د درېیندو ټولو لورانو ته، د هغوی نګیندو ته، د لیوره د ښځو مې لورانو ته، د هغوی نګیندو ته، نه وایم چې د لیوره لورانو ته دومره مې خبره اوږده کړه، مال د لیوره د ښځو لورانو ته خبره ټول اوس فعلا په ښځو کې ده. فکر زړه ټول اوس نن ورځ زموږ ده، پاچاهي د موږ ده. د ټولو ته زړه د کومې دغه ښکلې ورځې مبارکي وایم، خپلو ټولو خورلنو ته، خوارخوندو ته، ملګرو ته، که هغه د ښوونځي د دورې مې دي، که هغه د پوهنتون همصنفیانې مې دي، که هغه زما په مختلفو ځایونو کې چې ما دنده ترسره کړې ده هلته مې همکارانې دي، او یا هم اوس مهال چې زه چیرې دنده لرم هلته مې همکاران دي. په ټوله کې زما خواخوندې چې ده اوس زما ویډیو ګوري، پرته له دې نه هغه زما ګلالۍ او ښکلې او قندولکې خویندې چې زه هېڅ نه پېژنم ولې دوی ما پېژني، زما ویډیوګانې یې ویني، ښکلي کومنټونه راته کوي، همیشه د هېواد دننه د هېواد بهر ټولو ته یې دغې ښکلې ورځې مبارکي وایم او انشاءالله چې راتلونکي کلونو کې هم د دغې ښکلې ورځې د لمانځنې تاسو شاهدان اوسئ او یو خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. چپ بسم ستړی شوم. دوستان میتونین شما بار میگم تکرار میکنم دمی چیزای خرد میتونین که تجلیل کنین و این باعث میشه که هم محبت فامیل زیاد میشه، هم زیادتر فامیل ها که هست خب مجبور هستی کار کنی دیگه، زندگی در کار پیش میره، وقتی که کار نکنی دیگه میمانه هر چیز همونطور کلش دیگه مربوط کار بار و زندگی پیش میشه. تشکر دیگه، کوشش کنین امیره تجلیل کنین و شاید وظیفه برین پس می خسته می باشین و خوار مادر خانمتان هم در خانه همتون مصروف می باشه و اونا هم هسته که زحمت خدا میکشه. اگر ما بیرون کار میکنیم اونا در خانه کار میکنه، لباس میشه، دیگ بخته میکنن، هر کار که باشن مثلا آمادگی ایده میگیره و افطاری برتان هر چیز غذا تیار میکنه. رمضان در است انشالله. ماه برکتی است، خداوند بخیر بیارشه، منتظر هستیم. ما آمادگی میگیریم برش دیگه، خداوند عبادت و روزه و کلی دیگه قبول کنیم و کوشش کنیم یک تا گل یک کیک خورد، کیک هم نباشه مشکل، کیک نیست، یک لطف خوش، یک تبریکی خالی، یک تبریکی خالی هم میتونن که دل خانمتانه، خوارتانه، از مادرتانه، از همه رو به دست بیارین و کوشش کنین یک تبریکی بتین. از تبریکی یه قدر نه مصرفتان میشه نه دیگه میشه، هم نفر مقابل خوش میشه و فکر میکنه کل دنیا رو برشان توفه دادیم دیگه. ما هم یو بل موضوع به هم زوایم لیدونکو خیر به ویدیو خلاصه کړو تاسو ډیر وخت هم ونه نیسم. یعنی که موږ د خپل خوږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ژوند ته کتنه وکړو او د هغه په هکله لږ څه مطالعه وکړو، لږ څه ځان پوه کړو، یعنې د هغه ژوند دومره ښکلی و، دومره
فکر نه کوم چې دغه مبارک په ټول ژوند کې به یو ځل هم داسې په غوسه یا په قهر یا په خفګان به خپل د کورنۍ غړو ته یعنې هغه خپل حتی فکر وکړئ هغوی کفارو ته په ډېر مینه او محبت سره دغه رویه یې درلودله څه خاصه چې هغه خپل د کورنۍ غړي اوسي زموږ خوږې بیبیانې اوسي یا هغه وخت کې هغه صحابه کرام چې و یا هم د دوی په چار چاپېریال کې چې دوی ژوند کوي چې دوی څومره په مینه هغوی سره راشه درشه درلودله فکر وکړئ د هغوی خپله ژوند موږ ته څومره ښه الګو کېدلی سو چې موږ په خپل ژوند کې همیشه له ښه چلند له خوږ ژوند څخه له داسې یو فضا صمیمي ځان ته جوړه کړو په خپله کورنۍ کې چې همیشه خوشحاله اوسو نن زه دندې ته تللی وم تصادف و چې باید حتما موږ یوه خپرونه ثبت کړو جمعې ورځ ده که نه ولې هلته زما یو ډېره خوږه ملګرې ډېره یو صمیمي ملګرې مې راغلې وه حسنا جانه حسنا رؤفي شاید تاسې به ځینې وپېژنئ ځینې به یې ونه پېژنئ د راه دانش په نامه یو د جامو او د افغاني توکو برند لري دا د خپرونې میلمنه مې وه یعنې ما اصلا داسې یو څه ورنه توقع نه درلودل داسې یو څه مې فکر ته نه رسېدل چې حسنا جان هم داسې یو کار وکړي کله چې حسنا راغلله نو ما ته یې ګل راوړ او د دې ګل په لیدلو ټولو همکاران یو بل ته وکتل چې یعنې حق د مونږ دی چې باید خپلو همکارانو ته مو یو ځل حق حداقل په همداسې ډېر خالي ډېر عادي ویلي وای چې دغه ورځې تاسو ته مبارک وي دا خبره تېره شوله وروسته له هغه نه چې دغه هغه ګل به چې ما سره اچول دی یا به چې دغه فضا ځینو کسانو ولیدله چې حسنا جان یا ما حسنا ته مبارکي ورکړله یا حسنا ما ته یعنې دوی به په هر یوې ویلې چې حسنا خور جانې دغه ورځ مبارک حسنا جان یا همدرد صاحب دغه ورځ مبارک فکر وکړئ چې همغه شیبه ما څومره د خوښۍ احساس درلود که همدغسې مونږ هر خپلې خور ته خپلې د کورنۍ غړیو ته د دغه ښکلې ورځ مبارکي ورکړو نو فکر وکړئ څومره مینه مو خوره کړله بهترینه صدقه هغه یوه مسکا ده یعنې فکر وکړئ که دغه مسکا مونږ د ورځې په لړ کې څو دقیقې حداقل یو ساعت د یو ساعت نه ډېر 40 ساعتونو کې بار بار د خپلو مسلمانو خویندو ورونو په مقابل کې تکرار کړو نو څومره ډېر ثواب هم ترلاسه کړی اوسي اسلام ډېر خوږ دی ډېر آرامښت ډېر راحتي ډېر سکون پکې دی ولې هدف دا دی چې څوک یې عملي کړي او دغه نیکمرغي او خوشحالي د ژوند ترلاسه کړي هزار بار شکر د خپل پروردګار ډېر شکرګزاره یو د خپل دغه ښکلې کورنۍ په خاطر د خپلو ګلالیو ماشومانو لپاره د خپلو میندو پلرونو چې موږ مسلمانو کورنیو کې نړۍ ته راوستلي یو د دې ټولو لپاره شکرګزار یو د دغه ټولو نعمتونو په خاطر د هغه څه دي چې زه ډاډه یم ډېری کورنۍ په ارمان دي ولې دا چې موږ یې لرو حتما باید د الله پاک شکرګزاره واوسو خداوند بر هر کس نعمتهای خود داده و از پیش استفاده کنی دنیا است و زندگی باز دوباره تکرار نمیشه و کوشش کنی هر لحظه اول خب مهم عبادت احترام خوش اخلاقی از هر لحاظ انسان اگه برای یکی لطف خوش میکنی اون دو چند سه چند میکنه برای دیگه نفر نمیکنی با خود میکنی یک جای میری یا یک نفر دعوت میکنی میای خودت دیگه جای میری دیگه هر چقدر که اونا احترام کنه برتا میای که بالا بشینن و اونا که پس به مجبور خودت احساس میکنی که دو چند برشو اما قدر که اونا کده میگه جو کده باید زیاد باشه یا کوشش کنیم که یک لطف خوش و تبریکی مهم است که باید بتین بالکل قیس جان همداسې ده او هیلهمند یو چې موږ چې همیشه کوشش کوو هیوادوالو ته مو خویندو ته ورونو ته مو ښه ښه پیغامونه د مینې څخه ډک پیغامونه ورکوي نو موږ خپلې هڅې ته دوام ورکوو زه ډاډه یم چې زموږ دغه پیغامونه په یوه کورنۍ په یوه نفر هم مثبت تاثیر وکړي او د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي موږ ته زیاته زیاته غټه خبر ده او موږ په خپل دغه پلان کې یا په خپل نیت کې یا په خپل دغه کار کې به بریالي سوي اوسو دغه زحمت چې موږ وباسو نو خپرونه به هر څوک وایي چې مثلا یو څه چې ځان له ښه خوښوي نو نور ته هم همداسې خوښ کړه مثلا که لباس وي که هر څه ژوند دی نو موږ شکر دی الحمدلله ژوند هم ښه دی موږ چې دوه درې نفره ژوند نور هم ښه شي او کوشش وکړئ چې ډېر ګذشت وکړئ او ژوند خوشحاله تیر کړئ بالکل ژوند دا نه ده چې موږ خپلو د کورنۍ غړو ته خپلو خویندو ته خپلو میندو ته خو نه خو خویندو ته یا هم خپلو میرمنو ته سپکې سپورې ووایو کنځلې وکړو او یا یې ووهو ډېری کورنۍ دي چې حتی وهل پکې ډېر عادي خبره ده
ولې دا د انسانیت نه وتلی خبر ده او دا د ژوند تریخواله دی. یعنې زه په دې نظر یم یو څوک چې که چاته کنځلې کوي یا سپکې سپورې ورته وایي یا وحي نو په کوم یو ساعت بعد یوه ورځ بعد 2 ورځې بعد په کومو سترګو به هغه ته ګوري. فکر وکړئ چې دغه احترام درناوی چې د کورنۍ د غړو د منځ نه لرې شو هغه کورنۍ نو بیا ډېره ترخه کورنۍ وي. لیدونکو زه به یو بل غزل تاسو سره شریک کړم. غني رحمان اخلاقي لیکلی دی. زه یې دلپاره نوم اخلم چې خدای مو کړه بیا ونه وایه چې ادبي غلا یې کړې ده. زما خپل شعر نه دی. وایي ښځه څوک ده؟ اینه بل متن دی. ښځه مور ده، ښځه خور، ښځه نګور ده، ښځه لور. څوک؟ لمسي، څوک یې ورېرونه، ښځه نیا ده، ښځه ترور. ښځه وړ د درناوي ده، ښځه ژوند ده، ښځه کور. نر او ښځه دواړه یو دي، دواړه یو د بل انځور. سړی ښځې نر ته لباسونه دي سپین تور. او بیا هم سړی ښځې نر ته لباسونه دي سپین تور. دا هغه څه دي چې حتی دغه خپلې کلمې د قرآن کریم مبارک آیت کې هم راغله چې نر او ښځې یا هم ښځه او خاوند یو بل ته داسې دي لکه جامه، لکه لباس. یعنې د لباس فکر وکړئ دومره یې قدر ورکړی دی. نو ډېره زیاته مننه کوم تاسو ټول ته هم هرکلی کوم، بلنه در کوم چې زمونږ په دغه ښکلي مجلس کې راسره وئ او دغه ښکلې لمانځنه کې راسره یې. دوستای عزیز منتظر نمانید، ما هم دیگه کیک خود قطع میکنیم. دیدونکو تاسو مخکې قاجیانو ویله چې کیک خوښم و ضرور ده که خوښم نه و ضرور نه ده. هدف دا ده تاسو به هم وایئ چې اسنه څنګه خجل مهرباني اسنه څنګه یعنې هر لمانځنه یا هر تجدید کې د ښځو ورځې که بل څه خبر و څو ورځې مخکې یعنې کیک پکې اخلي. خبره ده چې زما او د مهینانو ورځ چې وه خبره ده چې زما کیک خوښېږي. دغه خامه‌ای کیک مې ځکه زیاته خوښېږي، د ماشومانو مې هم خوښېږي. یعنې فکر وکړئ چې هغه کیک چې موږ حتما اخلو د خوراک لپاره هغه داسې یو مناسبت لپاره اخلو، یو بانه کیږي. ولکه که خیر ده. بیا هم ټولو میندو ته دې د دغې ښکلې ورځې مبارکي وایم. انشاءالله چې خوشحاله اوسئ او دغه ورځ دې په ټولو باندې په خیر او په خوښۍ باندې تېره سي او د خوښۍ او خوشحالۍ او سوکالۍ نه ډک ژوند دې ټولو افغانو میندو ته نصیب سي. افغانې میندې هغه میندې دي چې هغه د ژوند ډېر کوچنیو امکاناتو څخه هم بې برخې دي. ولې زه هیلهمند یم، دعا کوم د یوې مېرمنې په حیث چې الله پاک دې نور د افغانو میندو هغه د سترګو اوښکې وچې چې شکر الحمدلله په هېواد کې مو سوله راغلې ده، ارامي راغلې ده، ابادي راغلې ده. انشاءالله چې وکړی سو حداقل دغه لږ څه ستونزې چې دي دغه هم حل سي تر څو یو ښه ژوند ولرو. ګروپ به ولګو چې بیخي تیاره شو. او بیا دې هم دغه ورځ مبارک. تاسو ټول ته دې مبارکي. کوئ ادرس کومنټ ولیکئ، موږ کیک به درته ولیږو. ډېر نه لږ پوره درلیږم. داسې نه چې اوس ټول ووایي چې موږ ته یې راولېږه موږ ته یې راولېږه. یو وخت به ځینې خبره وایي نوم زما پکې بد دی چې زما لپاره دغه ورځ لمانځل شوې ده او برخه به ستاسو. خو ولې حتما که کومنټ وکړئ نږدې که اوسئ واقعا نه دروړم. خوشحاله اوسئ ګلونو لیدونکو. ستاسو ټولو د مینې پوړولې یم. تل مو په کومنټونو کې هغه مثبت کومنټونه چې کړي دي واقعا موږ ته او زموږ کورنۍ ته یو مثبت انرژي، خوشحاله بښونکې انرژي رابخښلې ده. اجازه مو ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو لیدونکو، ګلونو اورېدونکو چې زما د خپرونې تر پای راسره وئ. الله مو مل شه، خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. یو دقیقه دلته د هر دفعه زموږ چې خبرې کوو د غذا ګورو او چې هغه خلاص شي نو ټول هر څه که قطغې که هر څه ټول خوړه نو ټول یخېږي. نو اوس ډوډۍ وشه ډوډۍ خو دې دا لږ ښه دی. دلته هم د اصلي د پاکې خواړه یې راوړي دي. د زړه
برین مساله د پا هم اصطلاحی وی مغزه مغزه میدون که دی ښځو په ورځ مغزه را تراوی دی وایي لږ اعصاب دی آرام نو ځکه وظیفه کې مصروف یې چې لږ اعصاب یې آرام شي نو ډوډۍ به وخورو؟ ډوډۍ به وخورو او اخره کې به نو که تاسو مشتیا لرئ راځئ ځکه د دروازه کې مې دا کړی چې لږ ګرم پاتې شي مخکې دې نه سره واچوم د همدې کاسې نه مې زه مړۍ واخلم لیدونکو واقعا خوشمزه دي د همدې کفتریا څخه راغوښتي دي کفتریا دغه که زه وایم د کفتریا مغزه وایم چې د کفتریا د رئیس مغزه دي د کفتریا د اشپزان مغزه دي خب بنده نامه یادیږي نو واقعا خوشمزه دي دا د یو که اجازه هم نو دا د څه په اشتیا د اشپزۍ په اشتیا ډېر وخت کېږي چې حسینه اشپزي نه دی کړې مصروف کوي زما وظیفه کې دا هم د اشپزي پخلی پروګرام بله لیدونکو هغه به موږ یو ځل د مزه یې لیدل اخره کې نو د هغې په اشتیا اوس به د دې مزه موږ نه انشاءالله تاسو هم یو ځل هغه وکړئ امتحان کوي کفتریا د هم صحیح دي هم غذای لپاره خوندور دي نو کولی شي یو ځل امتحان کوي کفتریا نو خوندور دي نو خدای په امان ښه وخت ولرئ او ویډیو اخره پورې تاسو ته لیدلې کومنټ هم هیر نشي خدای په امان خدای په امان